د کوزدیر تیمارګرې لوی سرکاري هسپتال کې د اسانو نشوالي له وجې ولس تر پوزې راغلی او د نورو سیمو هسپتالونو ته په تګ مجبوره شوی. د دغه هسپتال په اړه نور تفصیل راکوي د وطن نیوز خبریال صدیق الله صدیقي په دې خپل ریپورت کې. د کوزدیر تیمارګرې ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال چې د بردیر، چترال، باجوړ او جندول د سیمې بیماران د علاج لپاره د هسپتال ته راځي، خو په دې هسپتال کې د بیمارانو ته په واټونو کې بیډونه نه میلاویږي. زیاتره بیماران ځان سره کټونه راوړي. په خیبر پښتونخوا کې د پیښور هسپتال په شان د تیمارګرې هسپتال کې د بیمارانو ډیر زیات رش وي. مخفمات جی تکلیف نشته، الحمدلله سیستم برابر دی. تاسو دلته میډیسن او مطلب هر څه ته اویلیبل موجود دي؟ جی موجود دی. دلته خیال ساتل کیږي الحمدلله. نه زیاتې شخص نه ایس نشته، جی خپ پوزیشن خ زبردست خ برابر دی. نو موږ ته چې دلته کوم مسله نو هغه د سپیس مسله چې بیډز کمره موږ ته تاسو ته باندې اعظم شوی چې زمونږ ټول بیډونه الموست ډک دي او دا چې مازیګره پورې ماښامه پورې د شپې مریضان راځي، ځکه چې د اکسیډنټ او د ایمرجنسي څه پته نه لګي نو بیا به موږ ایکسټرا بیډ ږدو. زموږ غټه مسله د قره سپیس ده. نور الحمدلله د میډیسن وایز نور د سرجیکل اکوپمنټ چې کوم دي هغه ټول پوره دي او د ګورنمنټ موږ دپاره ډېر څه کړلي. هغه لکه دا چې ما تاسو ته هم ښودو او زه تاسو ته ښودیم شم نور څه چې موږ په مریض باندې هېڅ قسمه څیز نه راوړو. په دې هسپتال کې بیماران د سرکاري امبولانس له وجې سر ټکوي او بیمارانو لپاره پرایویټ امبولانس په کرایه باندې سپیشل کوي او چې کوم بیمارانو سره د امبولانس د کرایه وس نه لري نو هغه بیماران د تیمارګره کې د سختو مشکلاتو سره مخ وي. پی ډي سره د سړو دپاره او زنانو دپاره مونږه د انتظارګاه باقاعده بندوبست کړی دی چې هغې کې بینچونه دي، کرسۍ دي، په هغې باندې هغې جدا کینی او هغوی ته په دې انداز دا سهولت مهیا دی چې کوم داخل مریضان دي نو چې په هغې کې خصوصي د ګایني یونټ سره نږدې لکه موږ د انتظارګاه بندوبست کړی دی. کل دا مسله شته د کافي مودې نه او د دې خلاف مونږه باقاعده نوټیفیکیشن هم کړی دی، هم پولیس ته هم زمونږه سټاف دی میسان ایڈمنسټریشن مونږ د هغې وزټ کوو. کم کسان داسې چې مونږ ونیسو د هغې خلاف کاروایي هم کوو او دا باقاعده چې کوم د دیو بهر یونین دی د ډسټریبیوټرز او د کیمسټ هغې سره زمونږ میټینګ شوی دی او هغه مونږ په دې پوه کړي دي چې که ستاسو کوم څوک ونیوی شه په دې کې او دغه نو بیا به لکه د خلاصي لار نه وي، مونږ به هغې له عبرتناک سزا ورکو او خپل سټاف ته هم مونږ دا چې هیڅ قسم د کنډکټرانو سره لکه سلاس مددکار یا څه تعلق ونه ساتي، بلکې مونږ پولیس هم ډېر په دې کې سخت هدایت کړي دي. زمونږ په دې وخت کې چې کوم ډېر غټ ضرورت دی نو هغه د آی سی یو دی چې انټینسیو کیر یونټ چې هغې دپاره فنډز هم دغه شوي دي، منظور شوي دي، خو باقاعده هغې باندې لا کار نه دی شروع شوی. او دریم نمبر زمونږ چې کوم اهم کار دی هغه ملټي سټوري ملټي پرپز بلډینګ دی چې مونږ ته درې څلور چته داسې یو بلډینګ فراهم شي وشي صوبایي حکومت د دې هیلت دپاره چې څومره د مریضانو لکه دې وخت کې مونږ څه 1500 کټونه د بیډ دي مریضانو دپاره او مونږ چې کوم دې وخت کې ضرورت دی هغه د 1000 بیډ دی نو دا 1500 بیډز په دې باندې کېږي چې مونږ ته دا 100 چته بلډینګ چې هغې کې مونږ واډونه دغه دې ته ملټي سټوري ملټي پرپز بلډینګ او دا اندازه زمونږ دا چې دا په 1.4 کروڑ روپۍ باندې کېدی شي. دا درې اهم مطالبات. د کوزدیر تیمارګرې ډسټرکټ هسپتال د بیمارانو لپاره د علاج مرکز ګڼلی شي، خو د بدمرغۍ په دې هسپتال کې بیمارانو ته د علاج هغه سهولتونه نشته چې نورو سیمو هسپتال کې عامو بیمارانو ته ورکړی کیږي. سیمې ولس د موجوده حکومت نه په ټینګه باندې غوښتنه کړې ده چې په پوري توګه د هسپتال ته جدید مشینري ورکړی شي. کیمرامین شهزاد احمد سره صدیق الله صدیقي، وطن نیوز، کوزدیر تیمارګره.